سلامونه بلبل اپلیکیشن ته ښه راغلی. ځانمرګی ناول دی چې ډاکټر محب زغم لیکلی. زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. ورځ را باندې کال تېرېده. عبدالهادي کور ته تللی و. هغه چې راسره وګمان مې کاوه چې ټول خپلوان راسره دي، خو په دې ورځو کې پوهېدم چې یوازې یم. ادې مې ډېره یادېده. دلته له نورو مجاهدینو سره بلد شوی وم، خو هغسې مې له هیچا سره نه لګېده لکه له عبدالهادي سره. کله کله خپل وطن ته حیرانېږم. زموږ ښارونه پاخه سړکان نه لري، خو په میرانشاه کې ان وړو کلو ته هم سړکان ورتېر شوي وو. زموږ کلی د کجکي بند ته ډېر نږدې پروت دی، خو برق مو نه درلود. میرانشاه ته خدا زده له کومه ځایه راته، خو ان لرو درو ته هم د برېښنا تارونه غځېدلي وو. میرانشاه سخت غیرتي خلک لري، خو یو کار یې پر ماښه نه لګېږي چې کلو ته ولاړ شي. ښځې او نارینه په ګډه په خپلو پټیو کې کار کوي، پر ښځو باندې واښه کوي، مال پیایي. ځینې خلک خو په ښځو باندې لو هم کوي، خو دوی بیا لکه د کوټې خلک نه دي چې خپلې ښځې بازار ته پرېږدي. په سترګو کې ښه ټینګ دي، هر څوک د ځان پاچا دی. ټوپک او برید دوی ته د فرض و سنت حیثیت لري. هیڅوک بازار ته تش لاس نه ورځي. لکه د پخوانو خلکو کیسې چې بابا مې راته کولې، دوی هم هماغسې پر ټټر باندې د مرمیو کتار تړي. کلشنکوف ته دوی ماشین وایي او دومره یې ښکلی جوړوي لکه ناوې چې سینګار کړي. 2-3 دانې ججوري په شنه او سره رابرټیپ باندې سره خوا په خوا تړي. په ټوپکو پورې ځونډۍ، غمي او کوچني هندارې لګوي. لکه زموږ خلک چې رخچینې یعنې خولۍ سینګاروي، دوی هماغسې شوقي ټوپکې جوړوي. ته وا چې میډانه به په برید پورې وي. څومره چې د چا بریتونه غټ وي، هماغومره د خلکو ښه ایسېږي. بریتور میړونه خپل بریتونه د شړشمو په تیلو غوړوي، خو دریغه چې دا خلک ګیرې خري. له ملا صاحبانو سپین ګیرو پرته نور څوک ګیره نه پرېږدي. که د ځوان پر مخ دې ګیره ولیده نو پوسه چې هغه د مدرسې طالب العلم دی. دلته د پاکستان حکومت نه چلیږي. یو پولیټیکل چې بولي سته، هغه هم خدای خبر چې څه کوي او څه نه کوي. قانون د خلکو خپل قانون دی، هماغه جرګې دي، نرخ دی او رواج دی. دوی دښمني ته بدي وایي. داسې کس په پیدا نه کړي چې له چا سره یې بدي نه وي. بس هر څوک چې پر خپل دښمن ورپېښ شو ولي یې. داسې ورځ به نه وي چې د میرانشاه په بازار کې مړی ونه شي. خلک وایي چې دلته د کیپات په نوم یو خوستوال و، 9 نوي مړي یې کړي وو. خلکو له هغه څخه د میډانې اتل جوړ کړی و. اوس هم چیرته چې د غیرت خبره کیږي نو د کیپات نوم ضرور ورسره یادیږي. په بازار کې د وسلو ډیر دکانونه شته، له تمانچې څخه رانیولې تر راکټ او ثقیله پورې ان توپ او هوان هم پکې خرڅیږي. زموږ مرکز د بازار په څنډه کې حقانیه دارالعلوم دی. دغه مدرسه زموږ د کوټې د مدرسې په څیر د مرمرو په ډبرو نه ده پوښل شوې. دیوالونه یې له سیمټي خښتو جوړ دي، پر غولي یې پخې خښتې لګېدلې دي. د مدرسې ناظم پنجابی دی، خو پښتو یې زده ده. هغه هم داسې چې ی او ژ یو شان تلفظ کوي او خین لکه شین ادا کوي. په دې 3 میاشتو کې چې زه او عبدالهادي دلته یو، مولوي نورمانی صاحب 2 ځله زموږ پوښتنې ته راغلی دی. دا ځل چې له خیره راشي همدلته به پاتې شي. دلته هم ښه تکړه علما شته. موږ سبقان وایو او بمان جوړو. د مدرسې شاته بل لوی سرای دی چې د ناظم له کوټې څخه لاره ورته ورتللې ده. د ناظم د کوټې له درګاه سره پیردار ناست وي. یوازې هغه کسان بل سرای ته ورپرېږدي چې مخصوص کارتونه لري. دغه سرای یوه لویه درګاه د سړک خواته هم لري. درګاه له خورا درنې او ډبلې اوسپنې جوړه ده. کمزوری سړی په یوازې سر نشي پورې کولی. دغه درګاه هم پیردار لري او یوازې زموږ خپلو موټرونو ته د ننوتو اجازه ورکوي. په سرای کې څو لوی لوی ګودامونه شته. په هر ګودام کې 3-4 مازداوي ځایږي. د ټولو کوټو کونجیانې له ناظم سره وي. له مدرسې سره په لګېدلې دیوال پورې زموږ ورکشاپ پروت دی. د ورکشاپ په اوږدو کې یو اوږد میز ولاړ دی. شاوخواته دیوالونه پورې اوسپنیزې المارۍ لګېدلې دي. ټروټیل، C4، TNT، PTN، د بیرنګانو مردکې، د ټټارې میخونه، رابرټیپ او څو ډوله نري او ډبل مزي په الماریو کې جلا جلا ایښودل شوي دي. موږ 2 رقم بمان جوړوو. یو ټایمر والا بم دی. د دې بم فیوز په مزو باندې یوې ګړۍ پورې تړل کیږي. ګړۍ چې هر وخت برابر کړي، هماغه وخت د مزو 2 سرونه سره لګیږي او فیوز چوي. د فیوز په چولو سره ټول بم پټاویږي. ټایمر بمان معمولا د غوړو په ټیمانو یا د بخار دیګونو کې لګو. بیا یې د بایسکل شاته او یا په ریډیو کېږدو. دغه بم والا بایسکل یا ریړۍ پر داسې لارو درو چې د کفارو موټران پرې تیریږي.
TNT داسې بارود دی چې پټاو شي په ثانیه کې 9500 متره واټن وهي. هر شی چې مخې ته ورسي ټوټي کوي. نورو باروتو ته که اوبه ورسي بیا هم کار نه کوي، خو پر دې باندې اوبه تاثیر نه لري. پیټین بیا تر TNT لا نامي دي. دا په ثانیه کې 12500 متره مزل کوي. د خپل شاوخوا ټول شیان په چرو بدلوي. بیخي لکه ګرنیټ یعنی لاسي بام چې هر ټوټه د ګولۍ کار کوي. دا هم له هر شي څخه ګولۍ جوړوي. تک سپین لکه واوري دي چې په لاس کې ټینګ کړې لکه واوره سره غونجیږي. داسې ښه بلیږي چې شنې لمبې ځینې خیږي، حدود نه لري. موږ د فدایانو په واسکټونو او موټرانو کې له همدې موادو کار اخلو. 6 کیلو پیټین د هر واسکټ په لاندینی وټ کې ګرد چاپیره هوارو. شاوخواته د واسکټ په بل وټ کې د بیرنګ چاري او د ټټارۍ میخونه اچو. یو کوچنی فیوز د بټن په منځ کې لګوو چې له 2 سرونو یې نری تارونه راوتلي دي. دغه تارونه په یو بټن پورې نښلوو. هر وخت چې فدایي کفارو ته ورنږدې شو بټن کې کاږي، سم له واري فیوز پټاو کیږي او ورسره پیټین چوي. په واسکټ کې هر میخ لکه مرمۍ الوزي او چې پر هر چا ولګیږي نو سم کاری ورکوي. په موټرانو کې له پیټین څخه کار اخلو. موټران یا له افغانستان راځي یا همدلته رانیسو. د افغانستان نقلي پلیټونه را سره ډیر دي. ځینې غله له افغانستانه د غلا موټران دلته راولي او له دې ځایه غلا کړي موټران هلته بیایي. زموږ کسان له هغوی څخه موټر رانیسي. پلیټونه یې الې شوي او موږ یې د فدایانو د حملو لپاره برابروو. غله هم د پاکستان له ملیشو سره لاره لري او هم د افغانستان له پولیسو سره. دواړه د پیسو سپي دي. غله چې یو څو روپۍ ورته ونیسي هر څه تیروی شي. غله دغه فدایي موټران هر ځای ته چې موږ وروښیو بیا یې خو زموږ یو 2 کسان ډیوالان هم ورسره ځي چې بیا غداري ونه کړي. موټر چې موږ ته راشي نو زموږ مستري انډیوالان ورباندې لګیږي. سیټونه، سویچ بورډ، د دروازو پوښونه او ټول بکس خلاصوي. بیا موږ په 3 ځایو کې بټن ږدو. د موټرانو تر سیټ لاندې، په ټول بکس کې او تر سویچ بورډ لاندې. 3 دواړه ځایونه په نریو مزو له یو بل سره نښلوو. شاوخواته یې ټروټیل، ګرینیټ، د BM1 ګولۍ، د هوان او RPG مرمۍ او نور شیان ږدو. د موټر د دروازو منځ هم په میخونو ډکوو. فیوز د موټر تر سیټ لاندې لګوو چې په خپل فدایي ټوټي شي او پس له حملې د پیژندلو نه وي. پخوا به مو د فیوز مزې په یو بل شي پورې نښلول چې په ریموټ باندې کار کوي، خو اوس امریکایان له خپلو موټرانو داسې یو شی خپروي چې ګیر چاپیره په 50 مترۍ کې ریموټ کار نه کوي. نو اوس د فیوز مزې د سویچ بورډ له یو سویچ سره هم نښلوو. که ریموټ کار ونه کړي فدایي به دغه سویچ کې کاږي. 3 میاشتې نورې هم تیرې شوې. په میرانشاه کې مې 6مه میاشت پوره شوه. 3 میاشتې مخکې چې عبدالهادي کور ته ولاړ بیرته رانغی. مولوي نعماني صاحب وویل چې هغه اوس مدرسې ته هم نه ورځي. پلار یې د کندهار په ښار کې خپل کور جوړ کړی او کډه یې وړې ده. عبدالهادي په خپله ښه غیرتي ځوان و، خو پلار یې زما د تره په شان ټول عمر په کور تیر کړی و. ما ویل مولوي صاحب به له هغه خفه وي، خو داسې نه و. نعماني صاحب وویل د مور و پلار خدمت هم د جهاد اجر لري. مولوي صاحب خورا لوی زړه لري. خو زه له عبدالهادي پر دې خفه وم چې یو رخصت یې هم رانه وانخیست. ان یو ټلیفون یې هم راته ونه کړ. ما څو وارې ورته زنګ وواهه خو ټلیفون به یې هر ځل بند و. ګمان کوم ویرېده چې زه ورته ټینګ نشم چې بیرته راشه، ځکه خو ټلیفون به یې هر وخت بند و. په دې 3 میاشتو کې چې عبدالهادي راڅخه تللی و دومره ښه و چې مولوي صاحب دلې و. هغه هره جمعه کور ته ته 2 شپې تېرولې او بیا بیرته راته. کله کله کوټې ته هم ته. هورې یې ډېرې شپې کولې. تیر ځل چې کوټې ته تللی و زموږ یو کلیوال په مدرسه کې لیدلی و. هغه ورته ویلي چې زموږ د سیمې ګردې ناوې طالبانو فتح کړي دي. یوازې د کجکي بازار د چارواکو په لاس کې دی. د نعماني صاحب په راتګ سره د طلباو شمیر زیات شوی و. طلبا به دلته هم هماغسې پرې راټولېدل لکه په کوټه کې چې به راټولېدل. زما وخت اکثره په سبقانو تیرېده. په دې ورځو کې مو فدایان بیخي لږ شوي و، ځکه خو د بمانو فدایي واسکټونو جوړولو ته دومره ضرورت نه و. یو ورځ نعماني صاحب واڼه ته بوتلم. دا د جنوبي وزیرستان مرکز دی. هلته یوه لویه مدرسه وه. د فدایانو ټرینینګ هم هورې کېده. موږ اکثره وخت واسکټونه دوی ته استول او یا فدایان ته ټرینینګ وروسته میرانشاه ته راتلل او موږ به واسکټونه ورکول. د ټرینینګ خونې ته ننوتو. 5-6 تنه فدایان ناست وو. ټي وي ته یې کتل. په ټي وي کې یو سورمخه بیزو وزمه سړی چې توربخونه دریشي او سره نیکټایي اغوستې وه د یوه قرقلي خولۍ والا تر څنګ ناست و.
سورمخې ږیره او بریتونه خریلي وو، سرتور ناست وو. د هغه بل پر تن بیا سپین کالي او شنه چپنه وه. مۍ وریجې ږیره او بریتونه یې همدومره وو لکه 10 شپې د مخه چې خریلي وي. دوی د یوې لویې کوټې په بر سر کې ناست وو. په بل سر کې نور رنګ د ریشۍ والا پر چوکیو ناست وو. په منځ کې یوه دنګه غنم رنګه لغړه ښځه چې یوازې شرمګا او تیونه یې پټ ونڅېدله. نور ورته چکچکې وهلې. د ښځې ژیړ بخونې اوږده ویښتان پر اوږو پراته وو او د هغې له تاویدو سره په هوا کې چورلیدل. هماغه خلک مې رایاد شو چې زموږ د کلي د قمندان په کور کې نڅېده. په ټي وي کې چې سورمخه ښکاره شو، ټریننګ والا په کوم بټن کې ګوته ووهله. تصویر یې همداسې ولاړ پاتې شو. ټریننګ والا له رنګه پنجابیانو غوندې وو، خو پښتو یې ویله. له فدایانو څخه یې وپوښتل دا څوک دی؟ ټولو په یوه غږ وویل شیطان بوش. هغه بیا وپوښتل دا بلې څوک دی؟ بیا ټولو د تجوید د شاګردانو په شان یو ځایي وویل مرتاد کرزی. هغه بیا پر بټنو ګوتې ووهلې. بیا تصویر راغی. ویل دا چې ګډیږي دا څوک دی؟ دا د کرزي لنډۍ ده، د کرزي رنډۍ لور ده. نعماني صاحب تر لاس ونیولم. له کوټې څخه ووتو. ما ورته کړه استاده دا خلک څه ناروا کارونه کوي؟ ولې په فدایانو داسې شیان ګوري؟ د دې دپاره چې پوه شي چې کافران څه کارونه کوي. تاسو خو ویل چې ټي وي او سی ډي ناروا دي. ناروا دي خو ګوره بچی، دلته مطلوب اهم دی. زمونږ مطلوب ګډا نه دی. زمونږ مطلوب د ټي وي کتل نه دي. زمونږ مطلب هغه کسان دي چې د قصې کارونه کوي. فدایان چې د دوی کارونه په خپلو سترګو وویني بیا یې باور راشي چې مونږ رښتیا ویل. زما زړه ته نه لوېدل چې یو پښتون دي دومره بې غیرته شي چې لور یې د نورو په مخ کې له غړه ونڅېږي. خو د خپل کلي قمندان رایاد شو چې هلکانو سره یې څه کارونه کول. په زړه کې مې وویل قمندان چې هغسې وي په خپله به خود هم داسې وي. بیا مې هم باور نه کېده. نعماني صاحب ته مې وویل دا په رښتیا د کرزي لور وه؟ هغه وویل ته لا اوس هم شک کې؟ تا خو په خپلو سترګو ولیدل که نه؟ شپه مو په واڼه کې وه. نیمه شپه راویښ شوم. غسل را باندې اوښتی و. حمام ته ولاړم. که ګورم چې له 2 نورو حمامونو هم د اوبو شړپا راځي. زما په ګمان په هغه شپه فدایان هم احتلام سوي وو. یو ورځ د مدرسې د ناظم کوټې ته ولاړم. نعماني صاحب په کوټه کې چابک دی خوا هاخوا ګرځېده. غومبر یې سره اوښتي وو. پر تندي ګونځې راغلې وې. خوله پرې راماته وه. د خولې په کنجونو کې سپینځک ښکارېده. ناظم ته یې په پنجابي باندې څه ویل. ناظم چوپه خوله ولاړ و. ما تر دې وخته نعماني صاحب داسې په غوسه نه ولیدلی. ویرېدلی وم، خو بیا مې زړه غټ کړ. پوښتنه مې وکړه استاده خیر خو به وي؟ له جیبه یې دسمال راوایست. د خولې ځګې پاک کړ. د تندي خوله یې وچه کړه. مسکی شو. ویې ویل څه نشتی، هسې دې بې غیرتانو له په غوسه وم. استاده څوک یادوي؟ هغه په واڼه کې چې مو لیدلی وه هغه فدایانو بې غیرتي وکړه. څنګه بې غیرتي؟ ډارېدلي دي. مجاهدینو ان کابل ته بیولي وه. د کفارو ګاډو ته یې هم رسولي وه. ټول ګاډي تیر شوي دي، خو دا دلاګان بیرته تیراغلي دي. وینه مې په جوش راغلی وه چې دا څه نازوانه خلک دي. د دین لپاره دونه کار هم نشي کولی. هغوی ته مې غاښونه چیچل. خو د نعماني صاحب د تسل لپاره مې ویل استاده خیر دی، نور فدایان به پیدا شي. زموږ خلک خورا غیرتي خلک دي. هو بچی فدایان به خود پیدا شي، خو د دوی بې غیرتي وګوره ګټلی جنت یې بایلودو. استاده که وایې زه به ورشم. نه ته به نه ورځې. ولې استاده جنت دې پر ما نه لورېږي؟ دا څه وایې؟ جنتونه مې در پیرزو دي. نو بیا بس اوس یې وخت نه دی. دې سره نعماني صاحب په چورت کې ډوب شو. پر سبا یې هغه خپل کور ته لاړ. دا ځل پوره 2 هفتې تېرې کړې. زړه مې ډېر تنګ شوی و. هېڅ شي خوند نه راکاوه. لمنځونه مې هم د زړه په حضور نه و. یو وخت به مې کتل چې لمونځ مې خلاص کړی. دعا کوم چې هر څه به مې فکر کاوه. نه مې رایادېدل چې کوم سورتونه او کوم آیتونه مې ویلي دي. په ذکرونو مې هم د زړه قرار نه کېده. ادې مې ډېره یادېدله. په تورکي او ان په اکا پسې خفه شوی وم. ما ډېر کلونه له هغوی لرې تیر کړي وو، خو هیڅکله دومره نه وم خفه شوی. دا نور کلونه یو خو به عبدالهادي را سره و. د زړه حال به مو یو بل ته سره ویل او بل به اکثره وخت پر سبقانو لګیا و، ځکه خو په مسافرۍ چندانې نه پوهېدم. اوس نو نه مې د راز ملګری درلود او نه مې سبقانو ته زړه کېده چې را ولاړېدم سر را باندې ګرځېده. پر سترګو مې توره شپه راتله. تر نیمو شپو خوب نه راته. سهار بیا په وچ زور را کېناستم. خوب مې نه اثر کېده. ټول ژوند را باندې غمیدلی و. نعماني صاحب چې راغی لکه زما پر حال چې خبر وي، مازدیګر یې تر لاس ونیولم. د مدرسې یوه څنډې ته یې بوتلم. له دیوال سره پر سیمټي خښتو کېناستو. مسواک یې له جیبه راوکېښ. د غاښونو په صفا کولو لګیا شو. ویې ویل څنګه چل دی؟ ولې خفه یې؟ استاده
عادي مې ډیره یادېږي، زړه مې تنګ دی. نعماني صاحب غلی و. ما وویل که ستاسو اجازه وي یو څو شپې به کلي ته یوسم. هغه ولاړ شو، ورو ورو په ګرځېدا شو، سر یې ښکته نیولی و، مسواک یې تر غاښ لاندې ټینګ کړی و. بیا مې وویل هسې هم زموږ سیمې ازادې شوي دي، څه خطره به راته نه وي. هغه بیا هم غلی و. اوږده شېبه چوپتیا کې تېره شوه. ګمان مې وکړ چې مولوي صاحب راڅخه خفه شو. ما ځمکې ته کتل، غوښتل مې چې څه ورته ووایم. د هغه سونګېدا مې واورېده. پورته مې وکتل، له جیبه یې دسمال راویست، پزه یې پاکه کړه، په سترګو کې یې اوښکې ډنډ وې. ودرېدم، د هغه لاس مې ونیو، ومې پوښتل استاده خیریت خو به وي؟ په غریو نیولي غږ یې وویل بچیه نه مې درته ویل، خو مجبور دې کم، مور بیبي به دې اوس په جنت کې وي، هغې خپل عمر تاله در وبخل. دا څه وایې؟ هو بچیه، هغه یې شهیده کړه. چا؟ امریکنز. باور مې نه کېده، دا مې څه اورېدل، نور مې د ژړا مخه نه شو نیولی. نعماني صاحب په غیږ کې ټینګ کړم، په ژړغوني غږ یې وویل انا لله و انا الیه راجعون. خبره داسې وه چې چا امریکایانو ته زما خبر ورکړی و چې عبدالستار بم جوړوي. هغوی زموږ پر کور بم غورځولی و. زما ادې، اکا او د هغه ګرده کورنۍ یې ګر سره شهیدان کړي وو. دا خبرې په کوټه کې زموږ یو کلیوال نعماني صاحب ته کړې وې. د ماښام تر جماعت وروسته نعماني صاحب پر ټولو غږ وکړ چې زما د شهیدانو لپاره دې دعا وکړي. هغه راته د شهادت فضیلتونه بیان کړل، ډیر تسلي راکړ، د صبر د اجرونو په باب ډیر څه راته وویل، خو زما زړه چیرته صبرېده. وروسته نعماني صاحب د امریکایانو کیسې وکړې چې دوی اصلا د اسلام د ختمولو لپاره راغلي دي. دوی غواړي چې ټوله دنیا یهودان شي. بیګا مې په خوب کې ولیدل چې عادي ناسته ده، ما یې پر زنګانه باندې سر ایښی دی. هغه زما ویښته په ګوتو ږمنځوي او د جنت د باغونو، د شیدو رودونو، د میوو او ماڼیو کیسې راته کوي. د شهادت د فضیلت په باب هماغه خبرې چې مولوي صاحب راته کړې وې، عادي هم هماغه خبرې راته کوي. بیا مې ولیدل چې عادي له ما سره په مدرسه کې ده، په لمانځه کې هغه مخته کېږي او موږ ټول ورپسې درېږو. زه له ځان سره وایم دا څه کوي، د ښځې امامت کله روا دی؟ بیا وایم یا غلط شوی یم، د نارینو امامت نه دی روا. مونځ چې خلاصیږي د امریکایانو هلیکوپټر راځي، د مدرسې په سرای کې کینی، عادي ورځي، هلیکوپټر ته ورخیږي. زه پوښتنه کوم عادي چیرته ځې؟ هغه وایي نه زه ځمه، زه دې له مجاهدینو سره جنت ته ځم. هلیکوپټر پورته کیږي، زه حیرانېږم چې دا څه کیسه ده. سهار مې نعماني صاحب ته د خوب کیسه وکړه. هغه ویل چې د دې خوب اوله نیمه رحماني ده، خو دویمه نیمه شیطاني ده. سبا تر ماسپښینه پورې یوازې سر ناست وم. زړه مې نه غوښتل چې له چا سره خبرې وکړم. د عادي یادونه مې په ذهن کې لر بر کېدل. څومره سختۍ یې وګاللې. اول خو کونډه شوه، بیا د اکا ظلمونه، بیا چې زه رالوی شوم زما مسافرۍ، هغه 2 کاله چې زه په کلي کې ورسره وم، ایله چې یو څه ساه یې سمه وه. دنیا څومره بې وفا ده. اکا مې وګوره، خوارکي په دنیا پسې څومره منډې ووهلې، خو دی ولاړ او هر څه یې ځینې پاتې شول، دوکان، بوړۍ، ځمکې، هر څه. تورکی مې را یادېده. په کوچنیوالي کې چې به مې واهه، د هغه په مور مې هم خوا بده وه. ګمان مې کاوه هغه ډېره ګرمه نه وه، هسې یې د شیطان منله، که نه هغه خو هم انسان وه. کوم بني ادم غواړي چې بد واوسي؟ د ماسپښین تر لمانځه وروسته ورکشاپ ته ولاړم. یو واسکټ مې جوړ کړ. د شپږو پر ځای مې 8 کیلو پیټین پکې کېښول. میخونه او چرې مې هم ښه پریمانه پکې واچول. فیوز مې پکې ولګاوه، خو مزې مې ورپورې ونه تړل. کار مې نږدې تمام و چې نعماني صاحب راغی. پر اوږه لاس راکېښو، ویې پوښتل بهادره څه کوې؟ بې له دې چې له کاره لاس واخلم ومې ویل واسکټ جوړوم. چاله؟ ځان ته. ځان له؟ دا څه وایي؟ هو استاده ځان ته. نو ولې دا نور فدایان چې یې اغوندي ولې یې اغوندي؟ یعنی ته څو شېبې غلی و، بیا یې غېږ رانه چاپېره کړه. پر اوږو یې وټپولم. ویې ویل زه پوهېدم چې زما شعر به همدغه کار کوي. لږ موده دې خواهاخوا وګرځېدم. بیا یې وویل ګوره بچې، زه دې منع کوم نه، خو هر کار یو پلان غواړي، ته به پلان له انتظار کوې. ما ویل استاده زه ډېر صبر نشم کولی، زه باید له امریکایانو بدل واخلم. نه پام چې دا خبره ونه کې، جهاد د انتقام د پاره نه، د خدای د رضا د پاره کیږي. بچې په دې خبرو د جهاد مه خرابوه. کفار ستا دښمنان نه دي، دا د خدای دښمنان دي، د نبی کریم دښمنان دي، د قرآن دښمنان دي. سبا واڼه ته لاړو.
پر لاره د پاکستانی فوجانو تلاشي وه. زما په بیک کې فدایي واسکټ پروت و. زړه مې ټکان کاوه چې اوس مو ونه نیسي. خو څنګه چې زموږ پیک اپ یې ودراوه، مولوي صاحب ورته کوم کارت ورښکاره کړ. ویل دا د مدرسې ګاډی دی. فوجي سلام وکړ، لاره یې خوشې کړه. نعماني صاحب ماته وکتل. ویل زموږ فوجان د علماو ډیر قدر کوي. په وړاندې کې د مدرسې ناظم ویل چې د ته باید ټریننګ ورکړو. خو نعماني صاحب ویل چې ټریننګ ته ضرورت نشته، د پخپله هر څه پوهیږي. پر سبا د کابل پر لور روان شو. د خدای پاماني پر وخت نعماني صاحب راته وویل ګوره بچی، شهادت عجیبه خوند لري چې څنګه د استشهادیه عملیاتو ځای له ورغلی د جنت هوا به در باندې ولګیږي، خوشحالۍ به درله راشي، ټول غمونه به دې هیر شي. هغه راته یوه خاصه دعایه هم راوښوله چې د حملې پر وخت یې ووایم. زما واسکټ له نورو شیانو سره په باري موټر کې ځای پر ځای کړل. موږ په فلنکوچ موټر کې سپاره شو. له ما سره 2 نور بلدي انډیوالان را سره شول. یو یې عبدالله نومیده، بل یې اسلام. دوی په لاره کې ځایونه راکول چې دا پلانکی ځای دی، دا پلانکی بازار دی. خو ما په دې خبرو پسې سر نه ګرځاوه. زه په خپلو چورتونو کې ډوب وم. په انګور اډه کې په سراچه موټر کې کېناستو. تر خرني پورې پکې ولاړو. بیا له خرني تر کابله په بل سراچه کې ولاړو. له غزني هاخوا تر کابله سړک نوی ډمبر شوی و. په ارغندي چوک کې تلاشي کړو. پولیس راته په ځیر ځیر کتل، خو څه یې ونه ویل. کابل ته چې ننوتو داسې بیروبار مې ولید چې په ژوند کې مې نه ولیدلی. په هر چوک او هر بازار کې نر او ښځې سره شا په شا او څنګ په څنګ روان وو. یوې نیمې ښځې به برقه لرله، د نورو مازې یو کوچنی ټیکری پر سر و. سخته بې شرمي روانه وه. پیغلو نجونو پتلونونه اغوستي وو. تیونه یې د تنګو کمیسونو له لاندې نیغ نیغ راوتلي وه. پتلونونه یې هم همداسې تنګ وو. کوناټي بوک بوک راوتلي وه. تیار لکه د کرزي لور چې په فلم کې مې لیدلې وه. هماغسې سینګارونه یې کړي وو. سرې شونډې، تورې سترګې، په سترغلو باندې چا شین، چا سور، چا نور رنګونه وهلي وو. له هر دوکان څخه د سروز اواز پورته و. مازدیګر 5 بجې وې چې کمپنۍ ته ورسېدو. له هغه ځایه تر کوره په 2 ساعتونو کې ورسېدو. دغه کور په اوتخیلو کې و. څښتن د مجاهدینو سړی و. اکثره وخت به فدایان همدلته اوسېدل. سړی ګلاب نومیده. 2 خوا په خوا سرایونه یې لرل. په یوه کې د ده کور و، دا بل یې د میلمنو سرای و. ګلاب ږیره خریلې وه، خو بریتونه یې وو. د 500 کالو به وو. زلمي زامن یې لرل، هغوی هم د ده په شان ږیرې خریلې وې. لا مو دمه نه وه جوړه کړې چې ګلاب راته وویل انډیواله ته به داسې وکړې چې زما د زوی سره به دنایي دوکان ته ورشي، دا ږیره به د یو څه لنډه کړي. ما وویل وروره زما ږیره سوچه ده، لا مې لاس پکې نه دی وهلی. که په ښار کې همداسې وګرځې پولیس به در باندې شک وکړي. زما د لارې انډیوال عبدالله وویل ګوره ملا صاحب، خفه کېږې به نه، دا دی زما ږیره وګوره. ته وایې ما به په شوق داسې لنډه کړې وي؟ قسم دی چې ږیره راته ډېره ګرانه ده، خو د فرض د پوره کولو دپاره که ترک سنت هم وکړو نو باک نه لري. اسلام وویل پام دې وو چې په ارغندي کې پولیس والا څنګه درته ځیر وو. ګلاب پر مخ لاس را تیر کړ. ویل ما وګوره، ځان راته لکه ښځه ایسي. که زه د سنت په طریقه ږیره پرېږدم نو بیا خو فدایان په خپل کور کې نشم پټولی. وایي گر ضرورت بود روا باشد. ناچاره شوم، ږیره مې لنډه کړه. زما واسکټ 3 ورځې وروسته راورسېد. په دې 3 ورځو کې عبدالله په ښار کې وګرځولم. یو ځای راوښود چې شارینه ونومیده. لوړ مارکیټونه او لوکس دوکانونه پکې وه. په منځ کې یو باغ و. دوی ورته پارک وایه. په چمن کې تر ونو لاندې نجونې او هلکان لاس په لاس سره ګرځېدل. یو نیم ځای کې بیا تر سایوان لاندې هلکان او نجونې جوړه جوړه سره ناست وو. ځینو پیرکي خوړل، ځینو آیسکریم. عبدالله په ګلفروشۍ کوڅه کې څو دوکانونه راوښول چې په الماریو کې رنګارنګ بوتلان او ډبکي پکې ایښي وو. عبدالله وویل چې په دې دوکانونو کې شراب خرڅېږي. چارواکي په بنډارونو کې شراب څښي او بیا خور و مور سره نه پیژني چې له چا سره یې څه وکړل نو ویې کړل. په یو بل دوکان کې لوی لوی میزونه ایښي وو چې 4 سوري په 4 کونجونو کې او 2 سوري د اوږدو څنډو په منځ کې لرل. پر سر یې رنګارنګ واړه ګینونه پراته وو. 2 کسه ورته ولاړ وو. لکه لښتې په اوږدو لرګیو باندې ګینونه د سوریو خواته ټیل وهل. عبدالله وویل دا قماربازان دي، دې ته بیلیارډ وایي، جواري ور باندې کیږي. ټول ښار په فساد او ناروا کې ډوب و. هلته په جومات کې به اذان کېده او څنګ ته په دوکانونو کې به سروس چالان و. لوی لوی جوماتونه وو، خو پر لمونځ کوونکو به 2 صفونه هم نه ډکېدل. په لمانځه به هم څوک سرتور ولاړ وو. د چا پر سر به سپینه خولۍ وه. دستار خو غیر له ملا امامه د بل چا پر سر نه لیدل کېده. بله ورځ عبدالله په وزیر اکبر خان کې راته ځینې کورونه راوښول چې د پیتو پوزو ښایستوکو نجونو پکې تګ راتګ کاوه. هغه وویل چې دا د چینایانو ګیسټ هاوزونه دي. دا ګردې چینایي رنډیانې دي.
د دې کورو په خوا کې یو نیم توري ښیښې والا لنډ کروزر او کروزین موټر ولاړ و. عبدالله ویل چې دا د چارواکو موټرې دي، دلته د فحشا لپاره راځي. د ایسکریم په دوکانونو کې ټي وي ګانې چالانې وي، بربنډې نجونې پکې نڅېدلې. په کابلیانو کې مې داسې شیان ولیدل چې د امریکایانو بلا دې پرې وګرځي. هغوی خو کافران دي چې هر څه وکړي باک نه لري، خو دا زموږ والا چې ځانونه مسلمان ګڼي دوی نو ولې داسې کوي؟ اوس پوه شوم چې نعماني صاحب به ولې دا خبره کوله چې د کابلیانو امریکایانو مرګ یو شان روا دی. په درېیمه ورځ د ګلاب زوی د امو څو کریټونه کور ته راوړل. کریټونه چې مو خلاص کړل په اول کتار کې یې ام و، لاندې زموږ شیان. ما خپل واسکټ راویست، غوښتل مې چې فیوز یې ولګوم، خو ګلاب وویل چې باید تر هغې پورې صبر وکړم چې د دوی پلان معلوم شي. مازدیګر د ګلاب ټلیفون ته زنګ راغی. ګلاب له چا سره خبرې وکړې. سړی سلیم نومیده، هغه له امریکایانو سره ترجمان و. زموږ انډیوالانو هغه ته د هر راپور په بدل کې پیسې ورکولې. سلیم ګلاب ته ویلي و چې سبا پر 8 بجو د امریکایانو موټران له څرخي پله څخه روانیږي، پر 8 بجو له هوتخیلو تیریږي.